السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جلیل شیرانی یم. راغلی د مولانا صاحب په حجره کې پروګرام را جوړ کړی دی. د الیکشن چې کوم سیزن دی ووټونه روان دي د ځلې له مولانا صاحب څخه یو څو پوښتنې کوو، خبرې ورسره کوو چې خلکو له څه پکار دي. موږ خو یو کلی یو، خلکو له احتیاط پکار دی نه دی پکار، او کوم چې یو بل ځای نارې وهي یا د ملا یا د پیپل د پی ټی آی دو خلکو له څه پیغام د خپل نظر شریک کړي. خو زه د خپلو کلیوالانو او خصوصا د جلیل شیرانی شکریا ادا کوم چې پر دا موقع باندې زموږ د علاقې د یو په ښه انداز کې، په اخلاقي انداز کې یو نمایندګي کوي او ښایسته ویډیو یې شیر کوي. موږ د ټي وي د کلتور ټي وي او د جلیل شیرانی موږ ډیره شکریا ادا کوو. موږ او تاسې دالته سره مسته خلک یو خلک یو، محبت بیج کرو د نفرت بیج بنه کرو. احترام ډیر ساته است. یوه نکته له ملا سره مخالفت وکړو، دلته زه او ته له نواز شریف سره مخالفت وکړو، دلته زه او ته له پیپل پارټۍ سره مخالفت وکړو. چې کله دا وټونه دوی ترسي، دلته ما او ته مخالفت کړی وي، ما او ته د پی ټی آی پر سر مخالفت کړی، ما او ته د بېنظیر پر سر باندې مخالفت کړی، ما او ته پر مولانا باندې مخالفت کړی، بیا هغه هلته پر یوه میز سره ناست. دلته له شا موږ په لګنده سو، هلته دوی بیا پر یوه تال سره ناست وي، په یوه پروګرام کې سره ناست وي، په یوه مجلس کې سره ناست وي. دوی دې سره جوړ په لوړه سطح سره جوړ دي، چې دوی په لوړه سطح سره جوړ دي. زه او ته به د کلیوالي په سطح ځان سره جوړو، د کلیوالي کې به مخالفت نه راولو، بده بیکاره به نه جوړو، بده بیکاره خبرې به په چا پسې نه کوو. نن سبا د سوشل میډیا دور دی، پر چا یو الزام ولګاږي خورجان. د تاریخ کتاب ګورو، نه د دین کتاب ګورو، نه د ماحول کتاب ګورو. چې څه د کلی بیت واقع څه راغلی د مولانا صاحب؟ بقایا جلیل شیرانی سوال وکړ چې و موږ ته په کلي کې اتحاد پکار دی او څنګه پکار دی. موږ د مولانا بې ادبي کوو، دا ښه خبر نه ده. موږ د پیپل پارټۍ بې ادبي کوو، دا ښه نه ده. بله پارټۍ د پی ټی آی دغه کوي، بدنامي کوي، دا ښه نه ده. تاسې ته دا ټیم د خپلې خولې کنټرول او د ووټ سوچ پکار دی، چې څوک ستاسې په ذهن کې مثبت وي، حالات سازګاره ساتاست. موږ او تاسې دالته سره مسته خلک یو خلک یو، چې نن مخالفت سره وکړو، دا مخالفت نن زما او ستاسو، سبا زما او ستا د بچي سو، سبا زما او ستا د کړوسي سو. موږ به د محبت بیج کرو، د نفرت بیج به نه کرو. په دې وجه باندې موږ له داسې الفاظ استعمالول پکار دي چې په اخلاق کې اندر وي، په اصل کې اندر وي. په هغه باندې له شا یو بنیاد داسې ښودل کاږي وکلي ته مثلا. په دې وجه چې هر څوک له چاته ووټ ورکواستن و تاسو ته اجازت دی، خو په اصل کې اندر د یو د بل احترام ډیر ساتاست. یوه نکته بله هم وارواسته، دلته زه او ته له ملا سره مخالفت وکړو، دلته زه او ته له نواز شریف سره مخالفت وکړو، دلته زه او ته له پیپل پارټۍ سره مخالفت وکړو. چې کله دا وټونه دوی ترسي، دلته ما او ته مخالفت کړی وي، ما او ته د پی ټی آی پر سر مخالفت کړی، ما او ته د بېنظیر پر سر باندې مخالفت کړی، ما او ته پر مولانا باندې مخالفت کړی، بیا هغه هلته پر یوه میز سره ناست. دلته له شا موږ په لګنده سو، هلته دوی بیا پر یوه تال سره ناست وي، په یوه پروګرام کې سره ناست وي، په یوه مجلس کې سره ناست وي. دوی دې سره جوړ په لوړه سطح سره جوړ دي، چې دوی په لوړه سطح سره جوړ دي. زه او ته به د کلیوالي په سطح ځان سره جوړو، د کلیوالي کې به مخالفت نه راولو، بده بیکاره به نه جوړو، بده بیکاره خبرې به په چا پسې نه کوو. پر سوشل میډیا چې کله هم دغه کواسته، په دلیل باندې مذمت کواسته، چې دلیل خبر باندې وا، په دلیل مضبوط ژغړ، ها دلیل ثابت وا، او دغه سي پر چا الزام مناسب نه دی. او بل کوم دی خلک لیکان پوسټونه کې چې کوم زموږ ځوان کول دی ماشومان دي چې هغه سیاست هم نه پېژني. سیاست څه شی دی؟ د مصر د قدر عزت او قدر
دا به خلکو څنګه کوي او له څه وجې یې کړی دی؟ دا خو داسې خبر ده چې اول د سړی خپل ځان سموي، بیا د په کور کې هر ماښام هر ماسخوان یو پیرډ و خپلو خپلوانو ته ورکوي، حدیث بچانو ته و خپلو کوروالو ته داسې تربیت پکار دی چې هغه مثبت سوچ لري، ښه سوچ لري، ښه خبر پیلاوي. بقایا ما اول درته وویل بد بیکاره پوسټ نه په خپله پکار دی نه په بل پسې پکار دی، نه د هغې نفرت خورول پکار دی. د محبت پوسټونه کوي هم په داسې انداز کې کوي سبا که دا ستاسې مخالف سي چې دا خپلو پوسټو شرماږئ نه. کلي بې اتفاقي څله راغلی د مولانا صاحب؟ د کلي بې اتفاقي ډېر اهم سوال پوښتنه ده وکړه، د ډېر ضروري سوال پوښتنه ده وکړه. دا که د کلي پر سر وي هم صحیح ده، که د ضلع پر سر وي هم صحیح ده، که د ملک پر سر وي هم صحیح ده. اصل کې دا یای قانون همیشه ها خلق متوي چې قانون چا جوړ کړی وي. دا مولانا ګلبخش شیراني د ډېر مثبت خبرې، مثبت سوچ د کلیوالۍ موږ وکتل په ډېر واره موږ کسان جوړ کړي دي، هغه بیا راغلي نه دي، بیا هم که یوه منډه تړلې که بلې موږ د خپل کلیوالۍ سره وهو. موږ ټولو کلیوالو له پکار ده او خاص کر چې کوم موږ دا ځوان کول ماشومان دي، اول خو دو له پوهه پکار ده، د دو د تعلیم، د دو د سبق، د دو د پوهولو ډېر ضرورت دی. او کلیوالي مه خرابوئ. په کلیوالي کښې چې کوم د مولانا صاحب تاسو خبرې واورېدې، مثبت سوچ جوړ کړئ، یو مثبتې خبرې وکړئ. که دا اوټو وال موږ چا پیسې ځنې وولې، چا بل څه ځنې وهلي وي، خپل مطلب خپل غرض یې ځنې وهلی دی، خو کلیواله بیا موږ هم وله مجبوره یو په یو کلي کښې د یو بل پوښتنه به بیا موږ پخپله کوو. د مولانا صاحب ډېره مننه کوو د ټیم په سره د دا ګډ ټیم.